الحمد لله حمدا موافيا لنعمه ومكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيد رسوله وآله وصحبه وجنوده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما نافعا وعملا صالحا وفهما زكيا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. مخدخو زموږ خبره پر دې روانه وه چې قرآن پاک یو دلیل بقائی د نظام انسانی دی چې د ټولو ذوي العقولو د بقا تقاضا سته، نو خامخا ممکنه ده چې ممکنه ده د هغه دپاره دوم نه قرآن پاک دی، او قرآن پاک یو دلیل قانوني دی چې د انسانانو طبیعي مرغوب ملبس و مشرب و مسکن منکوحه او طبیعت کی ورسره شهوت او غضب سته د انسانانو سره. نو شهوت قوی شهوانی تقاضا د طلب کوي او غضبی تقاضا د دفع کوي. نو که شر و جنجال تنازع جوړیږي، نو قرآن یو دلیل قانوني د یو قانون سو د انسانانو د راهنمو دپاره. او یا قرآن قانون غذایی دی چې د جسم غذا دا ظاهري مطعم و مشرب دی، د روح دپاره غذا قرآن دی. او یا قرآن یو قانونی دوائی دی چې جسم رنځور و مریض شي دوای ظاهري کیږي، روح چې مریض شي دوای په قرآن کیږي. دا خو مو تېره ورځ من وجه ویلي وو. او بله خبره دا ده چې قرآن یو دلیل نوري دی. قرآن دلیل نوری دی. سړی چې علم اطلاع پوهه راولي پر شي باندې دوو نورو ته ضرورت سته، یو په داخل کې یو په خارج کې. په ظاهري ادراک کې په ظاهري کشف کې هم دوه نورو ته ضرورت سته، یو داخل یو خارج، په باطني کې هم. ظاهري لکه څنګه را که غواړي چې یو شی په سترګو وویني، دوه شرطه لري. یو دا دی دا سترګې به دې بنا وي، ړوند شی لیدای شي، یا
بل دا دی چې یو منور ذات به وي یا به لمر رڼا کړي یا به ګروپ کړي یا به سپوږمۍ کړي که چیرې سترګې دې کار کوي او سخت ظلمت و تیاره و پوشیدګلوي بیا شی دې داسې یا د ظاهري د حس د درک د رؤیت دپاره دوه نورانیت ضرور دي چې یو په انسان کې داخل وي چې نورانیت د بصر دی یو به خارج وي چې هغه جسم چې مرآ دی په یو مکان منور کې به وي په مظلم کې به نه وي سترګې به دې کار کوي خو شپه به یې شی به نه وینې او دغه ډول د انسان باطني درک و ادراک حقیقي درک و ادراک د عقل دا هم دوه شان غواړي یو ستا سره لازم چې عقل دی که دغه قوی نورانیه عقلیه نه در سره نو لیونی د شي په ګټې و تاوان په شر و په فایده باندې پوهېږي یا یو نورانیت ستا د ذات سره ضرور دی او یو نورانیت د باندې غواړي د باندې چې غواړي هغه د چا څه دی هغه د قرآن پاک څه دی ستاسې یاد یې تېره ورځ موږ یو خبره وکړل چې د عقل فیصلې پر جذباتو بنایي د عقل په فیصلو کې د وهم دخل د عقل فیصلې هغه د ذوي العقولو په اختلاف مختلفي او بل عقل په دغه ظاهري شانو کې چې د دنیا تر امورو تعلق لري د دې درک کوای چې د آخرت سعادت و شقاوت و ثواب قدر و مقدر درک خو نو نشي کوای نو د دغه حقیقي ادراک چې غواړي چې د یو شي په عقل ما حقه ادراک وکړي دوه نورانیت غواړي یو به د عقل فرضای وي او بل به د قرآن په رڼا کې شی درته ښکاري که عقل کار نه وکړي هم درک نشي کوای که د قرآن په رڼا کې نه نو بیا ډېر ذوي العقول د خپلو عقلو په کندو کې هلاک شو ګمراهان شو په دې حیث باندې نو موږ وایو چې پنځم قرآن یو دلیل نوري دی چې دغه شان چې په عقل یې درکوي دا درته منور کوي ښکاره کوي تمیز د خیر و د شر یې بیا کوای شي او بل قرآن دلیل تخلیقی دی دلیل تخلیقی څه معنا ده د انسان د خلقت غرض بیانوي عالم اجسام عالمونه درې دي عالم اجسام عالم ارواح عالم امثال دغه اجسام عالم دا بس دا دوه قسمه د یو انسان دی یو غیر د انسان څخه دی دا غیر د انسان څخه خپل دا د انسان د پاره دی وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ستاسي د پاره د ځمکې مخلوق الله پیدا کړی دی غیر د انسان څخه د چا د پاره دی
د انسان دپاره دی. انسان د چا دپاره دی؟ نو که تاسې تصور وکئ چې دغه مخلوق و نظام د انسان په تابع کې سو، نو انسان خو د عقل هم دا تقاضا کوي چې نو فضول شی خو نه دی، چې لمر هم لکه د ده په خدمت کې روان دی، سپوږمۍ هم روانه ده، ستوري هم روان دي، دریابونه هم جاري دي، اسمان هم په دوران کې دی. د دغه خپله معنا نو دا چې انسان خو نو څوک نه دی، فضول نه دی. قرآن یو دلیل تخلیقي دی د دغه حکمت د انسان د خلق معلوم کړی دی چې انسان خلق د چا دپاره دی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. نو قرآن څوک دی؟ دلیل تخلیقي د انسان د خلقت غرض و حکمت یې ښوولی دی. او بل د قرآن یو دلیل نفسانی دی. څنګه را دغه معاصی، ظلمونه، تجاوزات دا داسې شان دي که چیرې یو شرعي یو قانوني بندگی قانون هم نه وي، انسان د یو حیوان په شکل ناخبره لوی شي او بیا په دغه معاصیو د شریعت د خلاف مبتلا روان، قتل کوي، زنا کوي، لواطت کوي، حرام خوري، ظلم کوي. د دغه انسان پر نفس باندې به یو بوج، یو ثقل وي خامخا. دا د الله حکمت د ده پر نفسي تقاضا باندې به بوج و ثقل پروت وي. نو د دې څخه دا راوځي چې کوم قرآن پاک چې کوم شان حراموي منع کړي دي، دا هغه شان دي چې نو د نفس د انسان د اصلي خلقت چې د ظاهر غلطي تجربې و غلطي معاشري و غلط تعلیم څخه بد تربیه وانخي، د اصلي خلقت د مقتضا دا تقاضا ده. قرآن د انسان پر اصلي فطرت باندې دلیل دی. د انسان هغه فطري تقاضا پر ځای کوي، دلیل نفسانی دی. هغه شان چې قرآن پاک یې چاته ښیي چاته وایي، هغه د فطرت هم تقاضا ده، د انسانیت هم تقاضا ده، د عقل هم تقاضا ده. دا شپږم سو. اووم سو. بل قرآن دلیل اتباعي دی. دلیل اتباعي څه معنا؟ د انسان په مزاج کې اتباع شته. د چا اتباع کوي؟ انسان د حسن، د محسن، د چا اتباع کوي؟ د منعم. د چا اتباع کوي؟ د حاکم. عادت کې خلق
چې څوک ډېر احسانات باندې وکړي د هغه تابع په عادت کې خلک د یو مقتدر قادر حکومتدار تابع په عادت کې خلک د یو احسان د محسن د حسن د ظاهري یا باطني تابع حسن باطني لکه اوس یو سړی دی متقی دی متدین دی صوفي دی بزرګ دی خلک یې اتباع کوي نه پر چا زور لري نه وهل لري نه ټکول لري یو سړی دی عالم دی فقیه دی مجتهد دی استاد دی خلک یې اتباع کوي نه لکړه ورسره د نه وهل لري نه ټکول لري دا حسن باطنی د علم د تقوا د دیانت لري خلک یې تابع دا خو فطري شیان دي قرآن راولاړېږي د دغه هغه مجمع سړي ته ښیي دلیل اتباعي دی چې اصل حسن اصل قدرت اصل احسان دا درې سره کامل اصل پچا کې دي په الله کې د نور دا خو یو ځلو سوری دی نو قرآن دلیلی اتباعي دی او بل قرآن دلیلی ترحمی دی دلیلی ترحمی څه معنا ده که اوس ته دلته ناست یې یو ړوند روان یې سر یې د میله مښلې دستي ورته وایه چې هغه مخ ته دې میل دی تندی یې دستي ماتوي مخ ته یو کنده وڅایي ورلویږي ته ورته ګورې که ترحم ولري نو ورته وایه ته لاس یې ونیسئ دا څا ته لویږي که ژاو ورته ونه کړې دا د رحم خلاف خبره نه ده چې ته ورته ګورې ړوند روان دی په کس ساته ولوېدی قرآن دا دلیل ترحمی دی د انسان خلقت خستش که فکری د ملکوتی مزاج او د بهائمی مزاج د سبوعی مزاج د ګردو څخه جوړ دی اصلی انسانی مزاج د ملکوتی مزاج خلق پکښې دی د ملکی مزاج پکښې دی د بهائمی د حیوانانو مزاج پکښې دی سبوعی د درندگانو د لیوانو مزاج پکښې دی یو داسې مجمع الخواص د انسان یو مجمع الخواص دی د درنده لیوه مزاج پکښې دی درنده څه کوي لیوه څه کوي یو څوک څیري خوري وژني وینې تویي د حیوان مزاج پکښې دی څه کوي د نفس مړولو د شهوت پوره کولو او د نس مړولو شوقي دی او د ملکی مزاج پکښې دی چې الله پیژني د الله د عبادت خواته طبیعي رغبت پکښې دی خو البته اصلي د انسان کې څم خلقت پر فطرت دی د اسلام د میل دی خو بلې خواته خلقت پر جهل دی یو څوک چې د مور پیدا شي بس ملای یا اوس نو که انسان د دغه حیواني د دغه سبوعي مزاج پر خوا روان سي هلاکیږي الله ته خو د انسان دا مزاج معلوم و نو الله رب العزت دا قرآن راواستوی ورته
دا د الله یو دلیل ترحمي دی پر انسان باندې چې پر انسان یو رحم دی چې انسان په دې پوه کړي چې هغه لار چې د انسان د نجات سبب ګرځي هغه ورته وښیي. نو قرآن څوک سو؟ دلیل ترحمي سو. او بل که ووایو قرآن یو دلیل حبی دی. څنګه؟ انسان په طبیعت کې حب د معبود لري. او که ښه دقت وشي په اصل کې حب د خالق د مخلوقاتو سره دی. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. دغه د انسان مزاج پر دغه حب د معبود پیدا دی. ولی مسلمانان خو هغه دي معلوم دي بالمشاهده چې لمنځم د الله دپاره کوي، روژام د الله دپاره کوي، صدقام د الله دپاره کوي. مثلا خو بلې خوا ته عجبه دا د کفار چې دین نه مني هم د چا عبادت کوي، د چا د تعظیم نه دي خلاص. یو د غوایي عبادت کوي، یو د بت عبادت کوي، یو د اور عبادت کوي. آن تر دې چې نوره پر ودرېږي د خپل یو مشر، یو مقتدا، یو امیر، یو مجسمه یې جوړه کړي، دا به تعظیم و اکرام کوي. د دې څخه داسې معنا معلومیږي د انسان اصل فطرت پر چا باندې دی؟ پر حب د معبود دی، پر محبت د معبود دی. قرآن دغه د انسان ته هغه سیده و برابر لار د معبود حقي ورښیي چې هغه یوازې څوک دی؟ معبود حقي الله دی. نو قرآن یو دلیل حبي دی. خبره پوه سواست؟ دا څو دلایل شو؟ لس؟ هراسې په دې ځای یې بس کړو. رابسو دې ځای ته بل چې قرآن یو معجزه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او یو شی د مؤمن به شانو څخه چې ایمان پر لازم دی د هغو څه دی. که ښه په دقت وګورئ هغه شیان چې مؤمن به دي چې سړي ته لازمه ده چې ایمان پر ولري، په هغو کې محسوس هم یو دا قرآن دی، معمول من کل وجوه هم یو دا قرآن دی. بیا هم نه په پوهېږي. ایمان لرو پر الله، الله مو لیدلی یا ایمان لرو پر ملائکه ولیدلی مو دي یا ایمان لرو پر رسولان مرتسی لیدلی یا ایمان لرو پر ورځ د آخرت لیدلی مو دي یا ایمان لرو پر کتابو قرآن مخ ته پروت پر ټول مومن به شان کې یو قرآن مشاهد محسوس دی، بل هم نه لري. او بلې خوا ته یې عجبه دا ده د ټولو د علم نظري دی. قرآن خپله چې مؤمن به دی عملي هم دی. څه به پکې عقیده د حقیقت به هم لري چې په ده کې درج دی، په هغه به عمل هم کوي.
هم بې عقیده د حقیقت لري هم به عمل پکې. نو قرآن پاک دا د هغه مومن به شانو څه دی چې هم موجود و محسوس دی په ټولو کې او هم معمول به دی. او د معجزات څه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. یو معجزات دی، یو عجائب دی، یو عادیات دی. دا درې سره جلا دي. عادیات خو دغه په عام عادت کې چې هر څوک یې کوای شي، هر څوک یې ویني، هر څوک یې کاسب کېدای شي، دې ته عادیات ویل کېږي. لکه څنګه ته یو موټ غنم راواخه په خاور کې وپاشې اوبه وري، لکه نه شنه کېږي؟ هغه کوچنی دې وپاشي هم شنه کېږي، چوپان دې وپاشي هم شنه کېږي، ملا دې وپاشي هم شنه کېږي، انجینر دې وپاشي هم شنه کېږي. چا تر اوسه تعجب کړی چې دا عجبه سړی دی، څه چې دی غنم یې وکرلی شنه سو. دا تعجب به چا نه کړی. دا یو معتاده خبره ده، معروفه خبره ده، دې ته عادیات وایي. دا یو مصنوع شی دی. یو عجایب دی. عجایب دا دی چې کسب وکړي ته ضرورت لري، خو پر ظاهري اسباب و مواد بنا دي، کسب وکړي ته ضرورت لري. بیا هم نه یې څه پوه شوي. دا ډېره عجبه ده چې اوس دا ټلیفون د مځکې څخه پورته کړې، مځکې ته ځغلي، مګر هلته یو د اوسپنې جوړ شی 1000 کسان 1500 کسان پکښې سپاري د اسمان پر مخ رواني. تعبیر په چا ځینې کوي؟ په طیاره. نه دا عجب مخ ته څنګه شي وه؟ یا یو ماش کلر ډبره د اوبو پر مخ عیبت که دریاب یې غوټه کوي، یوه ثانیه هم سربیره نه درېږي. خو 100 خرواره بار په یو شي کې بار د اوبو پر مخ روان دی، غوټه کوي نه مزل باندې کوي. یا دا تصویري اوسپنې ګد د کوټنۍ پرتې دي، یو ګړی بعد یو سړی وسایل ځینې جوړ کړي روان یې 15 کسه نور وړي. دې ته عجایب وایي. د دغه عجایبو د عادیاتو فرق دا دی چې عجایب یو پخه تجربه غواړي، د ظاهر خلاف وسپنه ځغلي، البوځي د اوبو پر مخ یا خو په یو تجربه باندې د یو کاسب د کسب د ذهن دا شی ځینې جوړېږي، ولیکن خو دا د شی نه دی، د پر ظاهري اسبابو بنا دی، پر انساني تجربه بنا دی. څو کسان به په دنیا کې چې ټانګان جوړولی شي، څو کسان به په دنیا کې چې تیاري جوړولی شي، څو کسان به په دنیا کې چې موټر جوړولی شي، حساب یې سته. خو دا د مجرباتو د ظاهري مادیاتو شان دي، دیو ته عجایب وایي. یو بیا معجزات. معجزه هغه شی دی چې پر ظاهري اسبابو نه یې بنا. په دې عجایبو کې دا د زمانې په تقاضا خو نو مسلې زاړه دي، دا سحر و جادو و کهانت و لډو بډو دغه دا هم پکښې راخېږي. معجزه هغه ده چې په دې ظاهري اسبابو باندې نه یې بنا، د ظاهري اسبابو کار نه یوازې د الله جل وعلا شانه د طرفه څخه د الله یو خاص بنده ته ورکړل سوي، دې ته معجزه وایي. دا نه د بنده په کسب و اختیار کې ده، نه د بنده په تجربه ده، نه د بنده په زده کړه ده. قرآن پاک دا یو معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. البته بیا که ووایو چې معجزات الله ټولو انبیاو ته ورکړي دي،
خو په ټولو انبیاوو کې راځه تر علیه الصلاة وسلام پورې یوه دغسې اعجبه معجزه لکه قرآن چې رسول الله ته ورکړل سوی بل نسته. دا خو ډېر یادېږي عجبه معجزه عیسی علیه السلام ته ورکړل سوې وه چې مړي یې ژوندي کول. اشنو وسته علیه الصلاة والسلام ته دا معجزه ورکړه سوه چې په اوبو کې لاس ونیوئ په یو کوچنک لوښي کې په سوو خلکو اودسونه په وکړه. د درو کسو ډوډۍ د سوو خلکو بس وه. لا تعد ولا تحصى دي معجزې اوس نسته. سپوږمۍ ته اشاره وکړه پر مابین دوه ځایه سوه اوس نسته. څوک قرآن اوس هم باقي دی، یو باقي دائم و مستمره ده. او بلې خواته دا د قرآن اعجاز په ډېرو وجوه دی. اول د قرآن اعجاز بلاغي دی. څوک دی؟ بلاغي. څنګه؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قرآن پاک په داسې وخت کې نازل سوی دی چې د زمانه د فصاحت و بلاغت اوج ته رسېدلې وه. د هغه عربو په ژبه دغه د دوی د کلماتو څخه جوړ ټول د هغې ورځې تر ننه ورته عجزه دي. یو چا د قرآن یو ادنا جز هم نه کوي جوړ په فصاحت و بلاغت کې. یو اعجاز بلاغي پکښې کې دی چې په بل کتاب کې نه دی راغلی. د دغه یو څو عربي حروفو څخه جوړ دی، په عربي ژبه دی، خو د عربو ټوله فصحا او بلغا یې سقوط کړي. دا اعجاز بلاغي دی. او په قرآن کې اعجاز انجذابي سته، جذب لري. څنګه؟ ګوره اوس یو سړی قرآن پاک یادوي، په میاشتو کلو پسې جګېدلی، بیا تل متان دوران هم کوي، ګردان هم کوي، بیا نو چې زده کوي. خو البته ظاهره نه څوک تنخواه ورکوي، نه روپۍ ورکوي، نه معاش ورکوي. دی په ستړی هم دی، په ټوک ټوک هم دی، پسې مسافر هم دی. قرآن زده کوي، قرآن یادوي. دغسې یو کتاب چې دغونه جذب لري، یو سړی را جذبوي، دونه باعث د ده پر تعلم و تعلیم ګرځي او ظاهري چې منفعت نه. دا بل کتاب ته چې لري دا یو معجزه د انجذاب د جذب لري. په حمل د قرآن، په حفظ د قرآن، پر علم د قرآن، پر تعلیم د قرآن خلک وختونه وختونه صرفوي، عمرونه عمرونه صرفوي. دا انجذاب د قرآن د عام کتابو څخه جلا، دا یو معجزه د قرآن. او قرآن یو اعجاز لري د څه شي؟ قانوني. قرآن یو اعجاز لري قانوني. څنګه قانوني اعجاز لري؟ سیاسي. ګوره په سیاست کې مخته تګ، په ډېر پوج، په غټ اتحاد، په ډېرو اختراعاتو، په لوړ سیاست کې پوج به لري، اختراعات، ټانک، اسلحات، طیاره به جوړوي. اتفاق بلری،
تعلیمونو پوهنتونونو پلان بي ویلي هغه خلک نو بیا د دنیا په سیاست کې پرمخ ځي. خو تاسې د قرآن پاک اول مورد ته وګورئ، په چا کې نازل سو؟ په عربو کې. عرب یو کوچنه کور په دنیا کې و د حجاز، په نفوس لږ و، او د عربو کې دا تعلیم و تعلم نو اقل قلیلا، او اتفاق و اتحاد یې تر دغه اندازې و چې ټول عمر یې د بل په وژلو په قتلو، قوم بازی و ډل بازی و پارت بازی و نی یو لو اتحادیه درلود، نه پر سر کې یو راهنما درلود. اختراعات و مصنوعات یې داسې وه چې دوی خپل د ځانه څخه نفقه راونیه که درلوده، د بل ملکه بیا راوړه په داسې حال کې. کم وخت چې قرآن پاک په دوی کې پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم نازل سو، هغه قوم چې نه تعلیم درلود، نه اتحاد درلود، نه سیاست درلود، نه سرمایه درلود، نه اختراع درلود، د ټول دنیا پر سر باندې راهنمایي د سیاست د دنیا د چا سوه؟ د عربو سو. ولې؟ نو قرآن باره ټانګان ور زده کړه، تیارې یې ور زده کړې، توپونه یې ور زده کړل، اسباب یې ور زده کړل. یا دا د قرآن یو اعجاز، سیاسی اعجاز دی که چیرې په فوج وایي، په لشکر وایي، په انتظام وایي، په حکومتدارۍ وایي، په سیاستمدارۍ وایي، په اسباب وایي، په هغه زمانې کې د زمانې په تقاضا باندې غټ سوپر طاقتونه پار سوروم. دغه بې سیاسته، لږ کمزوري، بې اتفاقه، بې سرمایې خلک لکه عرب د دغو پر لاس باندې الله ځایله کړل. نو قرآن څوک لري؟ سیاسي اعجاز لري. قرآن سیاسي اعجاز لري. که په کوم محاوره کې، په کوم علاقه کې، په کوم کلي کې، په کوم وطن کې د قرآن معمول راسي، هغه یو معنوي اثر پیدا کوي، پر دنیا باندې بې تسلط راځي. دا نن چې په دنیا کې په مسلمانانو باندې خلک سا تېروي، په دنیا کې مسلمانان خلکو ته حقیر و خوار معلومیږي، په دنیا کې مسلمانان د خلکو په سترګو کې لیس بشیئن دي، دا یې خپل سیاست پرېښی. په ظاهري مالیاتو و اسبابو باندې خو کفار غالبه دي، حقیقي قوت په معنوي اعجاز د قرآن دی، هغه د قرآن په مقتضا باندې عمل دی، هغه مسلمانانو پرېښی دی. او ظاهري کامیابي ظاهره په تیاریو، په اټمو، په ټانک سوه، حقیقي باطني په قرآن سوه، د قرآن یې عمل پرېښوی، ټانک و اټم جوړوای نشي. باره څوک ځینې جوړ سو؟ باره د خلکو غلامان ځینې جوړ سو. باره څوک ځینې جوړ سو؟ د خلکو چوربکیان ځینې جوړ سو. باره څوک ځینې جوړ سو؟ د دنیا د کفارو لاسپوڅي ځینې جوړ سو. نو قرآن یو سیاسي اعجاز لري.
او قرآن یو بل تاثیری اعجاز دی. قرآن یو تاثیری اعجاز دی. څنګه را چې څونه د انسان پر حقیقت اثر کوي. د انسان بادشاه روح دی، د روح باندې اثر کوي. که په بل تعبیر درته وایم انقلاب راولي، هغه قرآن دی. نو قرآن سیاسی انقلابي تاثیري اعجاز لري. څنګه بیا په کومه زمانه کې چې قرآن پاک نازل سو، هغه وخت د داسې جهالت و چې خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورو لاندې کولې. هغه وخت د داسې جهالت و چې خلکو د بتانو عبادت کوي. هغه وخت د داسې جهالت و چې خلکو د بتانو پر نامه ذبح کولې. په قصد به د چا و قتل و وژلو قتال ته یو لار جوړول چې څنګه دوی مړ کړي. یو ځای کتاب اخیستی دی، دا د دوی تر دغه چې د قتل ته دوی یو لار جوړول و. یو ښایسته سړی پر اوښ سپورو روان و، نو د دوی پر یو قبیلې تېرېدی، الباره یې وویل چې دغه باندې زموږ یو وینه نشته. بیا چې تصور وکړئ او په پلانکي وخت کې د دوی د قوم یو سړي زموږ یو سړی وژلی، ښه و بس په راوغورځېد، خو یوازې روانو مړ یې کړ. په داسې جهالت باندې راغی. خو کوم وخت چې قرآن پاک نازل سو، د دې سړي د تسلیم د یوه ګړي کې به دونه انقلاب راغی چې یو د عمر ابن خطاب رضی الله عنه د اسلام واقعه کتابو لیکلې ده. عمر صاحب د اسلام واقعه په داسې حالت کې راغلې ده چې د قصد د قتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. عمر د ځان سره تصور وکړي چې دغه محمد صلی الله علیه وسلم به قتل کوم. ولی علیه السلام چې مبعوث و، څه خلکو یمان راوی باره، خو نو اختلاف جوړ شو، د دوی پر بوتانو مسلمانان لګېدل. نو دی پر دې عزم روان سو چې ځي علیه السلام شیدی توره یې راواخیستل. چې توره یې راواخیستل، پر لارې باندې یو سړی پر پیښ شو، عمره څه چم کوې؟ ول ځمه دغه صحابي دغه ته وایي کېږده د یوه دینه څه وځي په بل نه نرسي. دغه چې خپل د پلارو نیکه دین یې پرېښی دی علیه السلام یادوي، دغه وژنم، بیخي مو اختلاف ډېر سوی. هغه ورته وویل عمره ستا فکر کېږي ته به دا مړ کې بنو هاشم به تا ژوندی پرېږدي، او بیا که ته داسې یعنې زموږ په اصطلاح نامې نو خو ستا خور فاطمه بنت خطاب او ستا اخ سعید ابن زید ایمان راوړی دی، ستا خپل په کور کې خلکو ایمان راوړی دی. هغه هم د ده دا کورنۍ و سعید ابن زید. نو دا خو یې ډېره عجیبه د پیغور خبره ورته وکړه چې ستا خپل په کور کې خلک ستا د دین اوښتي. عمر په ډېر قهر باندې راسم سو. چې راسم سو، په دغه وخت کې سعید ابن زید او فاطمه بنت خطاب چې د عمر خور ده، دیو بیا خباب بن ارت راغوښتی دی چې هغه یو مسلمان دی، دوی ته قرآن پاک ښیي په کور کې. دی قرآن پاک سره تکراري د عمر د څپلو کروشی سو راغی او عمر راغی. عمر چې راغی دستي خباب ټوپ کړه، د کور په کونج کې پټ شو.
فاطمه راولاړه سوه د قرآن پاک صحیفه وورکې تر دا بغل لاندې کړې عمر را داخل سو چې راغی ویل دا څنګه غږ هغه ولې چیګانو تو توریا ما واورېدی زه خبر سوی یم چې تاسې ایمان راوړی دی عمر دا قصد وکړي چې اوس دا خپل اخښی سعید ابن زید ووهي دا خور فاطمه بنت خطاب یې مخ ته ور ولوېدل خو هغه د ده د لکړې یا د دورې یا د هر شي وار یې هغه پر خور وموښتی د خور سر یې مات کړ او هم د ده خور ونو هم د خطاب ورو هغې ورته وویل ول عمر ایمان مې راوړی دی مسلمانه سوي یم چې په وسه دي هغه وکړه اسلام یې راوړی دی څه دي په وسه دي هغه وکړه عمر چې دلته خپل خور ولیدل سر یې ورمات کوي او هغه خور یې هم ډېره ورته جدي سوه پر ده باندې غیر اختیاري تاثیر راغی بیا ورته چې ده دا صحیفه راواخله دا چې شي اوس یې بله ووینم هغې ورته چې یتې څیرې په ده یې وعده وکړه بیا هغې ورته وویل چې ته نجس یې غسل وکړه بیا په لاس درکوم عمر ولاړ یې غسل یې وکړي هغه صحیفه یې په لاس ورکړه خباب بن ارت د خونې د کونج چې هغه ځای کې وراوتی ویل ای عمر ما د رسول الله څخه اورېدلي چې یا الله د دې دین قوت وکړي په احد عمرین ابو جهل بن هشام نوم عمر و عمر بن هشام د عمر نوم خو عمر و بیا نو ورته وویل چې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې د زید بن ارقم په سرای کې خفي ګزاره کول دوی ورته وویل چې د پلانکۍ غونډۍ سره په پلانکي کور کې دی عمر روان سو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته چې راغی دروازه یې وټکول دروازه چې یې وټکول رسول الله باندې مسلمانان سره راټول دي بارای چې یو راغی ویې کتل عمر راغی توره ورڅخه راغی ول عمر راغلی توره ورڅخه کېدای شي د شر و جنګ دپاره راغلی په مجلس کې حمزه بن عبدالمطلب ناست و د علیه السلام اکا و هغه ورته عمر را پرېږدي کې د خیر قصد درلودی خیر به ورکمه که نه د ده په توره به دی مړ کړم حمزه علما تر اوسه پر منابرو باندې نه وای اسد الله و اسد رسوله بل چا کېدا چې دا جواب هم نه درلودی چې عمر راغی توره ورڅخه او پر دې نورو خلکو تاثیر ولوېدی حمزه ول را پرېږدي کې خیر غوښتی خیر به ورکړو که نه د ده په توره یې ویې عمر راغی عمر چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دا جامه ونیوی ول دغه وخت نه دی راغلی چې هدایت سي ده ورته ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ټول خلکو د خوشحالۍ الله اکبر وایي په دغه ځای کې مې یو ځای داسې لیدلی دی چې عمر ورته وویل چې یا رسول الله موږ پر حق یو نو نن په مسجد کې په ډاګه لمونځ کوو ګوره یو ګوړی مخته د رسول الله په دښمنۍ کې را روان و د رسول الله د قتل قصد یې کړی و لس دقیقې وي شل دقیقې بعد د قرآن په تاثیر باندې بیا هغه سړی جوړ شو عمر فاروق چې فارق د حق د باطل شو دا د قرآن اعجاز انقلابي دی اعجاز تاثیری دی
عمر ابن عاص د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سخت دشمن چې ایمان یې راوړی د بیا وایي ما په ټول وخت کې رسول الله ته سم نه دي کتلي دونه یې دا شان حیثیت راته لوړ سم یې نسو ورته کتلی نو قرآن یو معجزه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ده چې اعجاز تاثیری اعجاز انقلابی لري قرآن یو معجزه د رسول الله ده چې اعجاز سیاسی لري قرآن یو معجزه د رسول الله ده چې اعجاز بلیغی لري بل راځو دې خبرې ته چې قرآن د الله د طرفه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته په طریقه د وحی راغلی وحی په لغت کې د اعلام پر طریقه خفي اعلام پر طریقه د سرعت په اصطلاح کې وحی په معنا د کتاب راځي وحی په معنا د رسالت راځي خو به هر حال دلته دا خبر د الله د طرفه څخه و رسول ته راوړل دې ته وحی ویل کېږي دا په اصل کې دوه قسم یو هغه دی چې خپله الله رب العزت رسول ته اعلام وکړي بغیر د واسطې هغه سم دم په مشاهده لکه د ډېرو علماو رایه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د معراج په شپه الله رب العزت بلا کیف لیدلی او یا په نوم په خوبي یا په القا فی القلب وي نو وحی بغیر د واسطې د ملکی د الله په کلام یا په القا فی القلب او یا په نوم او دغه ډول وحی په واسطه د ملکی هغه کې بیا درې قسمه یو دا دی چې ملک انساني صورت ته راشي د انسان په صورت کې چې راشي او رسول الله ته دې خبرې کولې صحابه په خیال ورې دا یو سړی د دحیه کلبي په صورت کې ګیا وخرتله یا به د یو ناشناسه سړي په صورت کې راغی دا یو رقم وحی وي یو رقم وحی بیا دایي چې ملکه پر خپل حالتي رسول الله صلی الله علیه وسلم ملکی صورت مزاج ته واوړي لکه دې ته وحی تسلسلي وایي چې دا ډېرې سختې مې په رسول الله باندې خپل اصلي مزاج اوښتې ملکی صورت او یو وحی هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به په زړه کې ملکی ور واچولي اوس دغه وحی بعضو په قرآن تعبیر کیږي د بعضو په حدیث حدیث بیا دوه قسم دی یو حدیث قدسی دی یو غیر قدسی دی البته فرق څه دی چې دغه لفظ خصوصي لفظ د الله د طرفه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راغلی دې ته قرآن وایي چې وحی جلی دی او هغه چې معنی رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د الله طرفه راغلي الفاظ د رسول الله د طرفه یې دې ته حدیث وایي بیا نو په دې کې ګای وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې نسبت الله ته کړی چې الله داسې راته وویل
ګویا وخت رسول الله دغسې حدیث وایي چې دغه الله ته نسبت کوي دې ته حدیث قدسي وایي چې الله ته نسبت نه کړي هغه ته مطلق حدیث ویل کېږي. خبره پوه شوه چې لفظ و معنا دواړه د الله له طرفه وي دې ته قرآن وایي، چې معنا د الله طرف وي الفاظ رسول الله صلی الله علیه و وسلم ویلي دې ته حدیث وایي. بیا کې نسبت رسول الله ته ځینې کړی حدیث قدسي دی کړي مطلق حدیث دی. او چا داسې ویلي چې یا قرآن او حدیث قدسي دا سره یو دي، لفظ معنا یې دواړه د الله طرفه دي. د حدیث یوازې معنا د الله طرفه ده، خو د قرآن او د حدیث قدسي فرق دا دی چې د حدیث قدسي الفاظو پر ویلو باندې ثواب نشته لکه د قرآن لمونځ نه پسې کېږي. نور د حدیث قدسي او د قرآن د دواړو الفاظو معنا د الله طرفه دي، خو د حدیث قدسي الفاظ متواتر نه دي لکه د قرآن، او لمونځ پسې کېږي نه لکه قرآن. نور حدیث قدسي او قرآن په دې کې سره مساوي دي چې لفظ و معنا یې دواړه د الله طرفه دي. نو خپل قرآن پاک دا ثابت په وحی دی چې د وحی جلی د قسمه څخه دی او ټول لفظا متواتر دی. نن خو نو اصل چې د ازادۍ ورځ هم ونو پر دغه ځای باندې بیا بس کو خلکو بالا خدای توفیق د زده کړې درکړي. نو که طالبان ول موږ هم نوی را رسېدلي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا عفو يا عفو. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله.